نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلمانانو د جمعې مبارکي د نوم او د تاریخ متعلق میں تاسو ته هغه بل جمعه کې صحیح ویلې و مسلمان چې د اسلام او د دین د یو حکم او د عظمت او د کمال نه خبر شي بیا ورته پاغه مسله او پاغه حکم باندې عمل کول آسان دی د جمعې منځ او د جمعې ورځ د دې وقعت او عظمت مسلمانانو زړه کې پروت دی خو بیا هم چې معلومات زیات شي به ور سره محبت ډیریږي نو د جمعې مبارکه د تاریخ متعلق او داغی د نوم متعلق خبره ادر تما کړي وا نن دو خبرې دي یو خبره هغه اعمال چې متعلق دي د دې ورځې سره
جمعه مبارکه کې و منګ او تاسو کم اعمال کو. امام غزالی رحمه الله داغه یو کتاب د کیمیای سعادت نوم دی. په هغه کتاب کې فرمایي چې د جمعې په ورځ مسلمان ته و اعمال پکار دي. جمعې په ورځ به مسلمان و عملونه کوي، دې ته به ډېره توجه کوي. یو عمل دا چې د جمعې په ورځ به د نیکانو او د علماو د صحبت انتخاب کوي. هر ورځ پکار دی چې سړی سره ناس سړی عالم او یا ولی او نیک سړی زکه ملګری او مجلس کې اثر ډیری. دیو جن علماء فرمای چې ته یو سړی معلومه چې دا به ښه سړی وي که بیکاره، نو دی به د ملګرو نه معلومه، د متعلقینو نه به معلومه. که متعلقین او ملګری او دوستان ښه خلکو دا سړی ښه سړی دی، او که متعلقین او ملګری بیکار خلکو نو دا بیا بیکار سړی. ځکه هر ملګری د خپل ملګری نه رنګ اخلي. د صحابه کرامو چې دا مرتبه لوړه وه، نو ملګری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری کې او مجلس کې کمال ډیری. دیو جن قرآن کریم کے سورۃ المنافقون آخرنے آیت تے پاغے کی اللہ فرمائی کم سڑے چھ د دنیا نزی دنیا کی آخری ساعتون دی دی وقت کے دا انسان یو ارمان گئی فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. اللہ تا سوال کئی اے ربا ما تا دی لگ وقت ولی رانکا، زبا دی لگ ورستا کڑے وے چیو 15 دقیقی زندگی خود را کڑے وے. دا سنگ مرگ ناگہانا و یک دم راغے. او سوال دا دے چی دے 15 دقیقی ژوند غواړي نو دے پکی سکئی دے بوائی رب کدی را کڑے وے نو ما با پکی 2 کار کڑے وے. فاصدقا ما بستا پلار کے خیرات کڑے وے، ستا لار کے بمی روپے خرچ کڑے وے. زکا دا صدقہ
دا بے شرط اللہ قبلی. دو عملونه داسې دي چې پاغې کې شرط نشتا. یو ته درود شریف وای، یو سړی په خپل پیغمبر باندې درود وای صلی الله علیه وسلم. دا که ګناهګاری او که پاک سړی، د دواړو نه الله درود شریف قبلی. فرق دومره دی چې څوک پاک وي او محبتن وای، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوري، او چې کم ګناهګار دی نو داغه درود شریف ملائک رسي. محمد ابن سلیمان جزولی رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی دلائل الخیرات، دا تصوف او د سلوک والا هغه کتاب وای او داغه تلاوت کوي او ډېر مجرب دعاګانې دي پکې. داغه په ابتدا کې د درود شریف متعلق د فضائلو متعلق روایات راوړي دي. پاغه کې د ټولو نه اخرنه حدیث ته وقیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم، چا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کو پختنه ته وکړه، ارایت صلاۃ المصلین مما غاب عنك ومما جاء بعدك ما حالهما عندك. دا الله پیغمبر مونږ ته خبر راکا کم خلق چې پتا باندې درود شریف وای. اوستنا تا سره مجلس کې ندی موجود، یا ورست راځي قیامت پورې، نو دغه درود ویون کې حال ستا پنی څنګه ده؟ ته په خبرې کې چې څوک درود شریف وای. نبی علیہ السلام فرمایل انی اسمع صلاة اهل محبتی واعرفهم وتعرض علی صلاة غیرهم عرضا. نبی علیہ السلام فرمایل کم خلق چې ما سره مینه لري او په ما درود وایي زه خپل اورم، او چې څوک په ما درود وایي خو محبت نه لري، ګناهګار دی، دا راته بیا ملائک را رسي. نو درود شریف کې قید نشتا، دا د ګناهګار نم قبليږي. دویم نمبر صدقه ده، دا الله د ګناهګار نم قبلای. خو زمونږ دا مولایان د صدقې مسلې عوامو ته نه کوي. عوام وای مولا خیرات غواړي، خو زه ګوره خیرات نه غواړم. د اسلام او د دین مسله درته کوم. که عمر بقاو کړه بیا یو جمعه د دې متعلق خبرې درته کوم. دومره یاد ساتئ چې صدقه او خیرات یوازې روپیو ته نه وای، صدقه او خیرات ښې خبرې ته وای. چا سره ښه خبره وکړي دا ستا صدقه ده. چاته لار وښایې، لار تې ورکه ده، ته ورته بچیه دغه دې لار ده، دام صدقه ده. چاته مسله وکړي دام صدقه ده، چاته مشوره ورکړي دام صدقه ده. ځکه یو بهترین عمل دی که دا یوازې روپیو پورې خاص شي، نه فقیران خو ترې محرومه کېږي. بیا نو دی وایي ای ربه که 15 دقیقې زندگی دی راکړه فاصدقه،
زبستا پلار کې خیراتو کم ما ته اوس معلوماتو شو پزن کدن کې راته معلوماتو شو چې ز صدقې او د خیرات څومره مرتبه ده. دویم واکم من الصالحین، خدایا دنیا کې مې بیکار خلکو سره ربطو، اوس راته معلومه شوه چې چا د نیکانو سره ربط او تعلق وي د هغې څومره کمالي. خدایا که 15 دقیقې ژوند دې راکړې دا به زه د نیکانو سره تېرم. عرض مې دا دی چې مجلس بدلول ښی، خو خلکو سره تعلق ساته. بدان خلق بدر نه ډوډۍ مخوري، روپۍ به دې مو لګېږي، عذاب به درته د الله د طرف نه مقرر شي. نیکانو خلقو سره چې دې ربطي، نیکان ډوډۍ هم کمه خوري. ګوره روپۍ دې هم دومره ډېرې نه لګېږي، لیکن د زړه نه درته دعام کوي، فلانیا اجی صاحبہ ملک صاحبہ فلانیا اللہ دے د آخرت په خوشحالی او موڑ کا. نو د جمعې په ورځ په اعمالو کې امام غزالی رحمه الله فرمای یو عمل دا دی چې جمعې ورځ به ټوله ورځ دا د نیکانو سره تیری. څومره بیکار انډیوالان او دوستان چې دي هغوی ته به ووایه وروره زمونږ او ستاسو تعلق به د پنجشنبې ورځ پورې جمعې ورځ کې زه اوزګار نه یم، د جومات یو مولوي صاحب دی هغه سره ورځ تېروم، فلاني ځای کې یو ولی او بزرګ دی هغه سره وخت تېروم. دا د عظمت او مبارکه ورځ ده، دا به عامه نه تېروي. ما تاسو ته ویلي مسلمانان چې دغه ورځ راشي نو رخصت کوي، کارونو ته نه ځي. نو چې رخصت کوي او کار ته نه ځي نو کوم کار به کوي؟ د آخرت کار به کوي. نو د جمعې په ورځ اول عمل دا دی چې سړی به د نیکانو مجلس اختیاری او نیکانو سره به تعلق ساتي، د جمعې په ورځ بیکارو خلکو سره نه. دویم نمبر عمل د جمعې په ورځ به سړی صلات تسبیح کوي. صلات التسبیح دا یو منځ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے و یو ورځ کې یو کرت کوا. صلات التسبیح کې دا کمال دی، منګ او تاسو دنیا کې اوسېږو انسانان یو، خطاګانو سره مخامخ یو. چې څوک صلات التسبیح وکړي که نه تیر شوي ټول ګناهونه الله ورته معاف کوي. نو د صلات التسبیح طریقه دا ده، څلور رکعاته د نفل نیت به وتړئ، څلور رکعاته نفل منځ کوم یا څلور رکعاته صلات التسبیح کوم. سبحانک اللهم به ووایئ. چې کله د دې نه فارغ شوي او اعوذ بالله بسم الله دې نه ویلي، دغه ځای کې به 15 کرته تسبیح ووایئ، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 کرته به ووایئ، بیا به اعوذ بالله بسم الله ووایئ، الحمدلله به ووایئ، سورت به ووایئ. بیا چې کله رکوع ته ځئ نو د تلو نه به مخکې 10 کرت ووایئ، دا به 25 کرت شي.
بیا چې کله رکوع ته لاړې اول به د رکوع خپل تسبیحات ووایې سبحان ربی العظیم چې د هغې نه فارغ شوي نو بیا به 10 کرته تسبیح ووایې دا به 15 کرته شي بیا چې د رکوع نه د سر راپورته که نو اول به سمع الله لمن حمده ووایې دینه چې فارغ شوي 10 کرته به ووایې دا به 45 کرته شي بیا به سجدې ته لاړ شي نو سجده کې به اول خپل تسبیحات پوره کړي بیا به 10 کرته ووایې دا به 55 کرته شي بیا چې کله د اول سجدې نه راپورته شوي د دواړو سجدو په منځ کې به 10 کرته ووایې دا به 65 کرته شي بیا به دویمه سجده کې ووایې دا به 85 کرته شي نو هر رکعت کې به 85 کرته وایې نو 4 رکعت دي 300 کرته جوړي 15 کرته د الحمد نمخ کې په هر رکعت کې او باقی ټول 10 کرته دي دیتا صلاة التسبیح وای نبی علیہ السلام ورته فرمایل ورځ کې یو کرت کوا که هر ورځ ور باندې قادر نشوي بیا خو جمعه کې یو کرت کوا که جمعه کې په قادر نشوي نو میاش کې خوې کوا که په میاش کې په قادر نشوي نو کال کې کوا که کال کې قادر نشوي نو عمر کې خو یو کرت خامخا وکړه دې سره ګناهونه ختمي نو د جمعې په ورځ دویم عمل هغه صلات التسبیح ده دا کول پکار دی او خسته وخت دا 10 بجې دی 10 بجې جمعه تراش یا کور کې داودست هغه 2 رکعات او کې او د جمعات او بیا صلات التسبیح کې زړه ورته تنگ نه کوي ها 15 دقیقو کې کیږي او که محبت سره موکاو نو نیم ساعت بواخلی غزړه به خوشاله دا دین محبت غواړي چې په مینه باندې وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو بیا به محبت ډیر پیدا کی بعضی کتابونو کې دام راغلی ور سره بوي با لا حول ولا قوت الا بالله اچوي ور سره ډیر خلک نو دا دیم عمل له دریم نمبر عمل د جمعې په ورځ خیرات او صدقه وستل د خپل وس موافق 100 روپۍ ته دی واسطه 100 روپۍ صدقه ورکا 500 تا 100 تا 1 روپۍ تا کور کې دی ډوډۍ دا غچاله یو فقیر او مسکین ته ورکا خود جمعې په ورځ سلاسه صدقه پکای سلورم عمل د جمعې په ورځ درود شریف ډیر ویل څومره درود شریف ته چې د جمعې په ورځ وي نو کمه ده ځکه یو روایت کې راځي امام سخاوي رحمه الله لیکلی هغه فرمایي رسول الله مبارک فرمایي څوک ته جمعې په ورځ درود شریف وایي زی اورم په دې نورو ورځو کې چې وایي ملائکه را رسي اصل کی روایات د درود شریف متعلق 3 دي
یو روایت کی دی خپل اورم، دویم روایت کی دی الله زما په قبر یو ملائکه مقرر کړی دا، څوک چې څومره خبرې کوي دا هغه اوریدلو طاقت الله ورکړی، نو په خبرو کې درود شریف هم راځي دام اوري، نو دغه ملائکه چې زما په دې قبر مقرر ده راتوای ان فلان ابن فلان قد صلى علیک، فلانی د فلانی بچی پتا درود شریف ہوئی. دا امام زکریا رحمہ اللہ فضائل درود شریف کی لکلی دی، ان اللہ تعالی وکل بقبری ملکا اعطاه اسماء الخلائق اجمعین فلا يصلي علی احد الا ابلغنی باسمه واسم ابیه ويقول ان فلان ابن فلان قد صلى علیک. یو روایت کے دادی چھ ملائک را رسائیں، علماء تطبیق کئی کہ محبت تیڑیرو رسول اللہ مبارک اخپل اوری، کہ محبت تلک کمو ملائک اوری، کہ بیا ڈیر کمو بیا دا ملائک را رسائی ورد. بعض علماء وی چه درود شریف دغه ملائکه رسای او حضور پخپل اوری، او دغه سیاحین ملائک چه دی دا د درود شریف دا مجلسونه د دې تذکره رسول الله مبارک تکي. نو سلورم عمل د جمعې په ورځ دا د درود شریف دی، سړی به درود شریف ډیر وایي. پنځم نمبر عمل آخرت طرف ته ډیر متوجه کی، اغا اعمال چې هغې سره آخرت سمیږي هغه به د جمعې په ورځ ډیر کوي، هغه به د جمعې په ورځ ډیر زیات کوي چې آخرت مسائل ورته آسان شي، ځکه مبارکه ورځ ده، دې کې داسې عمل پکار دی چې عمل مبارکي، اغا عمل مبارک دے چھ تعلق دا آخرت سره. شپگم نمبر سورة الکهف بوائی، د جمعې په ورځ د جمعې د مونځ نه بعد سورة الکهف وینا سنت طریقه ده. نبی علیہ السلام فرمائی چا د جمعې په ورځ سورة الکهف اوی د دې جمعې نه واخله تر راتلون کې جمعې پورې دا ټوله جمعه به پې رڼا تېرېږي، دته به هېڅ مشکل نه پیښېږي، او کومه جمعه چې تېره شوې ده د هغې ګناه به ورته الله معاف کوي، ګناه به ورته الله معاف کوي. اووم نمبر عمل دا دی چې د جمعې ورځ به د آخرت د فکر او د سوچ د پاره خاص کوي، د دنیا اعمال به د جمعې په ورځ نه کوي، ټوله توجه به آخرت ته وي چې خدای زما آخرت سم کې، هغې ته به توجه ساتي. دا امام غزالی رحمه الله په کیمیای سعادت کې لیکلی. دویمه خبره دا ده چې د جمعې په ورځ کې یو ساعت ده چې هغې کې څو کم دعا وکړي الله یې خامخا قبلوي. د جمعې په ورځ باندې یو وخت دی چې دې کې چا دعا وکړه، من دعا فیه الی الله، چا چې په دې کې د الله نه حاجتونه او دعا وغوښتله یستجاب، د ده دعا به خامخا قبلیږي. اوس دا کم وخت دی نو دې کې مختلف اقوال دي. څوک وایي چې کله امام خطبې ته ودرېږي د دغې خطبې نه واله تر منځ ختمېدلو پورې دې درمیان کې ساعت الاجابت دی،
څوک وایي د دواړو خطبو په منځ کې دغه وخت چې دی دلته چې دی کومه دعا وغوښته الله یې قبلوي، خو په خوله به نه وایي. امام چې کله خطبې ته راپورته شي مونږ او تاسو ته حکم دی چې خبرې به نه کوو. علما وایي که یو سړي خبرې کولې خواته ور سره بل نفرو او هغه ورته وی چپ شه، نو دا چا چې ورته نصیحت وکړه د ده د جمعې مونځ هم ختم شو. من قال لاخی اسکت فقد لغا، چا چې ورور ته ووي چې چپ شه لکه امام خطبه وایي، چې څوک خبرې کوي د هغه مونځ خو ختم نه، خو چې دا چا ورته نصیحت وکړه د دم ختمي. امام چې خطبې ته راپورته شي مونږ او تاسو به خبرې نه کوو. که په دې خطبه کې درود شریف د درود شریف متعلق آیت مو واورېده، خطیب وی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، من به درود شریف په خوله نه وایو، دا په زړه کې وایو. خواته ملګری خبرې کوي ته به ورته دام نه وایې چې چپ شه، ولې چپ شم خبرې دي که نه. ماسپښین مونځ دا 4 رکعاته دی او د جمعې مونځ که فکر مو کړی 2 رکعاته دي. وی د 2 رکعاتو په ځای باندې دا خطبه ولاړه ده، امام 2 خطبې وایي، دا هره خطبه د رکعت په ځای ولاړه. نو چې امام خطیب خطبې ته پورته شو داسې ده لکه مونږ او تاسو چې ټول مونځ کیو، نو چې سړی مونځ کې خبرې وکړي نو مونځ یې ماتېږي که نه ماتېږي. نو که تا خطبه کې خبرې وکړې نو ستا د جمعې مونځ ثواب ختم، مونځ دې وشه خو ثواب الله نه درکوي، ځکه چې تا درمیان کې خبرې وکړې ته به خپله ټوله توجه راوړې. نو چې څوک وایي د خطبې نه واخله تر مونځ فارغېدلو پورې دغه ځای ساعت الاجابت دی، یا د دواړو خطبو په منځ کې چې څوک دعا وکړي الله یې قبلوي، خدا به په خوله نه وایي زړه کې به وایي خدایه زما فلانی کار وکړي فلانی کار مې وکړي، الله خو زمونږ او ستاسو په زړونو هم خبردار دی. او بل حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو نفر دعا کوي بل نفر ذکر کوي الله یادوي، دی وی دعا باندې رانه وخت ضایع کیږي، راشه الله یاد کا. نبی علیہ السلام فرمایي دا څوک چې د دعا دا وخت هم په ذکر تیری، نو چې عام دعا غوښتونکو ته الله حاجتونه پوره کوي دا غینه اعلی حاجتونه د ده پوره کوي. وی د ګوره د دعا وخت هم زما په یاد کې مصرف کا، نو ای ذاکره اول ستا دعا الله قبلوي بیا وروسته دا وایي. نو چې خطبه کې ناستې او ته الله یادوې او خطبې ته متوجه او خبرې نه کوې نو دغه ساعت الاجابت ته زړه کې چې ستا کم حاجتونه دي اخو الله ته خبردار، الله پې خبردار دی که ته یادې او که نه یادې هغه ټول حاجتونه درته پوره کوي. بعض علما وایي د مازدیګر د مونځ نه بعد صحیح قول دا چې دغه ساعت چې الله پکې دعا نه واپس کوي دا په دې ټوله ورځ کې الله پټ کړی دی. دا دې دپاره چې سار سبا راوخیږي او ته د الله پاک په یاد کې مصروفه شوې تر مر غورځېدلو پورې بعض شیونه الله پټ کړي دي. ګوره دا د اجابت والا سات الله جمعه کې پټ کړي، لیلۃ القدر پر رمضان کې پټ کړي،
اسم اعظم په ټول قرآن کریم کې پټ کړی. خپل دوست دا په عام انسانانو کې پټ کړی دی. دا ولې دې لپاره چې سړی د ټولې جمعې قدر وکړي، د ټولې روژې قدر وکړي، د ټول قرآن کریم تلاوت کوي او د هر مسلمان قدر کوي. هر مسلمان تبع د الله د ولی او د بزرگ په نظر باندې ګوري کېدی شي الله ته دغه سړی خوښي. الله فرمایي ولا يسخر قوم من قوم، سړی دې سړیو پورې ټوکې نه کوي. عسى ان يكونوا خيرا منهم، کېدی شي چا پورې ټوکې کې هغه تا نه ډېر افضلي. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، خزه دې خزو پورې ټوکې نه کوي کېدی شي چا پورې ټوکې کې هغه ستا نه ډېره بهتري. نو هر مسلمان ته د قدر او د احترام په نظر کتل. نو الله په نیکانو خلقو کې په خپلو بندگانو کې اولیاء بزرگان بند کړي، دا پټ کړي دي چې ټولو خلقو ته خلق د قدر او د احترام په نظر وګوري. نو د جمعې ورځ کې ساعت الاجابت ته ها دوی ته به ویښ کېنئ چې دا رانه ضایع نشي او بېکاره نشي. یا دعا کوئ، یا ذکر کوئ، یا درود شریف کوئ، او یا د نیکانو سره کېنئ. نو که د نیکانو سره کېناستې دې ورځ مو تېره کړه، هغه ساعت خود به خود پکې راځي، الله به دې حاجات پوره کړي. نو د جمعې ورځ دا د مسلمانانو د پاره عید دی، د فقیرانو د پاره اختر دی. رسول الله مبارکو فرمایل ستاسو د پاره د جمعې ورځ یوم العید دا اختر ورځ ده. اختر ورځ کې الله چې د خپلو بندگانو سره کومه مینه او محبت کوي، نو د جمعې په ورځ الله د خپلو بندگانو سره کوي. دا یو حدیث به درته ووایم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جمعې په ورځ جمعات ته ملائک راځي، یو مسلمان ګوري دا راغله دا راغله دا راغله، د یو مسلمان حاضری اخلي، بیا دعا کوي اے ربا دغه مسلمانان چې راغلي دي د جمعې ورځې ته حاضر شو، خدایا د دې ټول حاجات پوره کو، ګناه ورته معاف کړه. هغه یوه ملایکه ورته وایي فلانی نه دی راغلی، فلانی نه دی راغلی، فلانی نه دی راغلی. دوی دعا کوي یا الله هغه مسلمان چې د جمعې ورځې نه محرومه شو، خدایا که ضرورت د وجې نه د جمعې د مزد نه پاتې شوی، خدایا ضرورت ورته پوره کړي. که مریضي خدایا مریضۍ شفا ورته ورکړي. کم حاجت او کم مانع له وجې نه چې د جمعې ورځې ته نه دی راغلی، خدایا ته ورته هغه پوره کړي. د جمعې ورځ دا مبارکه ورځ ده، ملائک درته دعا کوي، بهترین ورځ ده. دې ته د قدر او د احترام په نظر کتل دي. باقي د جمعې په ورځ څه آداب دي چې سړی د جمعې مونځ ته راځي، نو د هغې متعلق آداب او مسائل دي، هغه به ورته انشاءالله بیا بله جمعه ووایم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سنت کوئ.